بسم الله الرحمن الرحیم. د بریا ښوونیز مرکز د کورل را لسم درس ته ښه راغلاست. زه عبدالظاهر یم. په دې درس کې موږ تاسې په کورل را کې د بعضې افیکټس په هکله باندې خبرې کوو چې په موږ تاسې په افیکټس منیو کې هم دلته بعضې افیکټس لکه آرټسټیک میډیا، بلینډ او کاونټر او دغه اپشنونه دلته هم لرو او په ټولز کې هم لرو. اپشنونه له دواړو ځایه نه یو شی دي. بعضې کسان یې له افیکټ منیو نه اپلای کوي او بعضې کسان یې له ټولز نه اپلای کوي. نو راځو په ټولز له لارې نه اول موږ تاسې ډراپ شیډو لرو. ډراپ شیډو موږ تاسې په مخکې ویډیو کې تشریح کړې ده چې که چېرته غواړو چې کوم شکل ته یا خط ته غواړو چې شیډو یا سیوری ورکړو نو کولی شو چې ډراپ شیډو نه استفاده وکړو، خو شکل باید منځ رنګ ولري. که چېرې منځ رنګ ونه لري بیا امکان لري چې شیډو ښکاره نه شي. نو شیډو مو مخکې تشریح کړې. بیا ځو کاونټر ته. که چېرته غواړو چې یو شکل ته کاونټر افیکټ ورکړو، کاونټر افیکټ چې ده یو شکل مثلا که زه غواړم چې د دایرې ته کاونټر ورکړم، فقط کاونټر به کلیک کړم. دلته اپشنونه په دې ځای کې هم شته او په افیکټ منیو کې که چېرې موږ تاسې کاونټر کلیک کوو دلته هم همدا اپشنونه او دا اپشنونه یو شی یا دلته ویل یا هلته ویل. نو زه کولی شم چې د دایرې باندې یو څو سرکله نور راولم. چې څنګه کلیک ور باندې ونیسم، که یې بیرون ته کش کړم بیرون نور سرکلونه ور باندې راځي، که یې داخل ته کش کړم داخل ور باندې راځي. دلته بیا تعداد موږ تاسې خپل په خوښه هر څومره تعداد چې غواړو هومره راتلی شي. مثلا زه ورته وایم چې لس دې راشي. بیا دلته اپشنونه راځي چې آوټ ساید وي، ان ساید وي او که سنټر وي. فعلا آوټ ساید کلیک ده نو دا سرکل چې دی د کوم جوړ شوي دی د اصلي سرکل نه بیرون جوړ شوي. که چېرته زه ان ساید کلیک کړم بیا همدغه لاس دانې به د دې منځ کې راځي، که کوم هم به دا منځ کې وي. او که چېرې ټو سنټر کلیک کوم بیا تر دغه مرکزه پورې په دغه فاصله کې، دا فاصله ده چې موږ تاسې د دې دایرو ترمنځ فاصله کمولی او زیاتولی هم شو. په همدغه فاصله کې تر دې مرکزه پورې چې هر څو دانې راغله همغومره راولي. دلته بیا موږ تاسې خپل په خوا کې نه شو انتخابولی چې باید تر سنټره پورې څو راشي. تر سنټره پورې چې په دغه فاصله کې هر څومره راتلی شو هغومره راځي. موږ تاسې صرف په آوټ ساید او ان ساید کې بیرون او داخل کې موږ تاسې اپشنونه تعداد سیټولی شو چې باید څومره تعداد کې سرکل راشي. له دې ځای نه موږ تاسې آوټلاین ته یې رنګ ورکولی شو چې مثلا آوټلاین یې کوم رنګ ولري. نو آوټلاین به یې سور رنګ واخلي او له دې ځای نه موږ تاسې منځ ته رنګ ورکولی شو چې مثلا زیړ رنګ دې منځ ولري. خو کله چې زه کلیک کوم منځ به یې رنګ نه اخلي، ځکه چې دغه اول سرکل چې موږ تاسې کاونټر باندې اپلای کړی دا خپله رنګ نه لري. نو زه به یې د پیک ټول په ذریعه هم دا سرکل صرف سلیکټ کړم او دې ته به یو رنګ ورکړم. هر رنګ چې زه ورکوم مثلا ما سور رنګ ورکړو نو اوس که وګورو د دغه کاونټر د نور سرکلونه چې جوړ شوي د دوی په منځ کې به زیړ رنګ راغلی وي. او بل موږ تاسې دلته کارنر لرو. کارنر نه موږ تاسې هغه وخت استفاده کولی شو چې کله یو شکل موږ جوړ کړی وي چې هغه مربع یا مستطیل ورته شکل وي چې کونجونه ولري. نو که هغه ته موږ غوښتل چې کونجونه یې چینج کړو، اوس وګورئ که چېرته موږ دا یو کلیک کوو کونجونه به یې سیده راځي، او که چېرته مثلا دا یا دا کلیک کوم نو څنګه چې دلته شکل ده هماغسې به کارنرز هم راځي. او که چېرته دایرې غوندې شکل وي نو بیا کارنر دومره نه ښکاره کېږي پکې. بل له دې ځای نه موږ تاسې کولی شو چې رنګونه یې کلاک وایز یا کاونټر کلاک وایز چینج کړو. مثلا که کله موږ غواړو چې د رنګونه اوس موږ دوه رنګونه ورکړي، یو زیړ ده یو سور ده، نو که زه غواړم چې کاونټر کلاک وایز یا کلاک وایز دا رنګونه چینج شي، یعنی هغه کوم رنګونه چې د ساعت مطابق په کلاک وایز کې دي هماغه رنګونه دې ټول دا واخلي، او یا د کاونټر کلاک وایز دا نور رنګونه دې ټول واخلي. او بل موږ تاسې کولی شو چې له دې ځای له سبجیکټ د آبجیکټ سې لږ نږدې ولرې کو سره، مثلا اول که چېرې دا لا کلیک وي رنګ او آبجیکټ دواړه په یو وخت کې موف کېږي، او که چېرې دا ایسته کړو نو بیا هر یو جدا جدا کولی شو. زه به یې کلیک کړم چې دواړه یو ځای شي. نو که زه مثلا آبجیکټ غواړم چې بیرون خواته نږدې کړم، دا به را دې خواته کړم، یعنې دا رنګ به ما خواته نږدې ورشي او آبجیکټ به ما خواته لاړ شي. او که چېرې دې خواته کوم نو له بیرون نه دې شکل ته به شکلونه ټول را نږدې کېږي او رنګ به هم هغه رنګ دې خواته راځي. او نورمال دغه وي چې همیشه موږ چې اول وار اپلای کوو نورمال ور باندې اکسلریشن اپلای کېږي. نو دا شو کاونټر. که چېرته زه غواړم چې په ټکسټ باندې اپلای کړم هم کولی شم. مثلا دا یو ټکسټ ته زه غواړم چې کاونټر ور باندې اپلای کړم، نو لاړ به شو افیکټ منیو ته. له افیکټ منیو به ور باندې اپلای کوو. دا ځل افیکټ منیو کې به کاونټر کلیک کوو. له دې ځای نه به تعداد ورته ووایي چې مثلا څومره تعداد کې باید په دې باندې همدغسې ټکسټ تکرار شي. او دلته وینئ ان ساید آوټ ساید، زه به آوټ ساید ورته وایم. فاصلې هم دلته شته. اپلای به یې کړم، دا د کاونټر به ور باندې اپلای شي. فاصلې به یې لږ راکمې کړم تر څو لږ سره رانږدې شي. او له دې ځای نه یې رنګ انتخابولی شي. لکه مخکې چې ما ویلې که چېرته دغه منځنی شکل چې دا موږ جوړوو که دا رنګونه لري نو بیا رنګونه نه ښکاره کوي. نو اوس دلته رنګونه ځکه ښکاري چې دا رنګ تور رنګ موږ له اول سر نه ورکړی او رنګ یې درلود، نو ځکه د دې رنګ ښکاره کېږي. نو دلته که هر رنګ بیا ورکوو منځ کې بیا هغه رنګ ښکاره کېږي. نو موږ تاسې کولی شو چې په ټکسټ باندې یا په شکل په هر شکل باندې وي کاونټر اپلای کړو.
بعد له کاونټر نه موږ تاسې دلته بلینډ لرو. بلینډ دلته په افیکټ منیو کې هم لرو. موږ تاسې کولی شو چې له دې ځای نه هم اپلای کړو، له هغه ځای نه هم اپلای کړو. بلینډ بیا همیشه په دوو شکلو باندې اپلای کېږي. کله که غواړو چې د دوو شکلو ترمنځ شکلونه جوړ شي نو بیا به بلینډ نه استفاده کوو. مثلا که چېرته زه یو شکل دلته ولرم او یو شکل دلته، رنګونه به هم ورکړو تر څو لږ واضح ښکاره شي. اوس زه غواړم چې د دوو شکلو ترمنځ نور شکلونه جوړ شي. په کاونټر کې پر یوه شکل جوړیږي، په بلینډ کې په دوو شکلو باندې. نو بیا به راځو دلته له دې ځای نه به بلینډ انتخابوو، په یوه شکل به کلیک نیسو، په بل به کلیک خوشې کوو، یا مثلا په دې کلیک نیسم په دې کلیک خوشې کوم. نو څه ګورئ د دې ترمنځ باندې به اشکال جوړ شي او دلته به ټولز ښکاره شي. که چېرې زه په افیکټ منیو کې بلینډ کلیک کړم هم همدا اپشنونه دلته هم ښکاره کېږي، هلته هم ښکاره کېږي. له دواړو ځایونو یې موږ تاسې اپلای کولی شو. نو اوس که وګورو د دغو دوو شکلو ترمنځ به کله چې زه بلینډ ټول کلیک کوم دلته بیا اپشنونه ماته ښیي. ګورئ 20 آبجکټس ترمنځ جوړ شوي دي. زه کولی شم چې دا زیات هم کم، کولی شم چې کم هم کم، خو دا به ټول داسې یو شکل غوندې ته وي. یعنې چې زه کلیک کوم دا ټول به په یو وارې سلیکټ کېږي، که یې موف کوم په یو وارې به موف کېږي. خو که چېرته غواړم چې د اولنی شکل سلیکټ کړم نو بیا به صرف دی به ډي سلیکټ کوم، بیا به صرف په د اول شکل کلیک کوم، یا مثلا د آخري شکل یې کلیک کوم صرف په هغه کلیک کوم. خو که منځ کې کلیک پې کوم بیا ټول سلیکټ کېږي. مثلا که زه غواړم چې رنګ یې چینج کړم نو دی به ډي سلیکټ کړم، چې کله مې ډي سلیکټ کړو صرف دغه اول شکل به یې سلیکټ کړم. کولی شم چې اوس ورته رنګ یې چینج کړم یا هر رنګ چې ورکوم یا یې سایز تغییر کړم، یا که دې کې تغییرات راولم دا به کلیک کوم، کولی شم چې پکې تغییرات راولم. او که چیرې آپشنو کې تغییرات راولو کولی شو چې د دې ځای نه یې کم و زیات کړو چې د دوی دوو ترمنځ څومره شکلونه جوړ شي. دا کولی شو چې په ټکسټ باندې هم اپلای کړو. له دې ځای نه بیا کلر کلاک وایز او کانټر کلاک وایز موږ ورته کولی شو چې چینج وکړو، اکسلریشن چې یوې خوا بلې خوا ته زیات شي. له رنګ سره که چیرې لاک کلیک وي دواړه موف کېږي، او که چیرې لاک نه وي کلیک بیا یو جدا جدا موف کولی شو. که په سنټر باندې غواړو نو کولی شو چې په سنټر باندې راولو. او بیا د دې ترڅنګ بعضې آپشنونه نور هم موږ تاسې لرو چې کولی شو چې میپس نوډ یې هغه کو ټول ماپس کو. مثلا زه هم چې له دې نوډ نه تر دې نوډه پورې ټول په یوه لاین باندې راشي. موږ کولی شو چې نوډ ورته متوجه شو دا نوډ به ټول داسې په یوه لاین کې وي. او یا که زه غواړم چې دا په یو شکل باندې راتاو کړم، مثلا که چېرته زه یو شکل ولرم، زه غواړم چې دا بلینډ په دې شکل باندې چار طرف راشي نو دا به کلیک کوم. په دې ځای کې موږ تاسې نیو پات لرو، کلیک یې کوم بیا به دا شکل کلیک کوم نو دا به په دې باندې راتاو شي. خو دې لپاره چې دا مکمل ور باندې راتاو شي بیا هلته موږ تاسې آپشن لرو چې بلینډ الانګ فول پات. که دا زه کلیک کوم دا به د دې باندې مکمل راتاو شي. او دلته بیا روټیټ هم کولی شو چې شکلونه سره روټیټ شي، که هم چېرته روټیټ کول او سپلیټ کولی هم شو. او له دې ځای نه بیرته جدا کولی شو. که چېرې زه شو پات کلیک کوم هغه دایره به راته سلیکټوي، که مې تغییرات پکې راوستل غټ واړه مې کول. او که ټول سلیکټ وي او غواړم چې جدا یې کړم بیا ډیټیچ کلیک کوم تر څو دا ورنه جدا شي. اوس که وګورو دا به جدا وي او دا به جدا وي. نو دا شو بلینډ. که چېرته غواړو چې په بعضې شکلو باندې بلینډ اپلای کړو هم یې کولی شو. دا کولی شو چې په ټکسټ یې هم اپلای کړو. مثلا که چېرته زه ټکسټ ولرم بیا یو ټکسټ نوشته کړم، دا به بولډ کړم، لږ به یې سایز ورته زیات کړم. دلته به مثلا یو سټار واخلم. اوس غواړم چې په دوو بلینډ اپلای کړم، رنګونه به هم ورته ورکړم. مثلا دا دوه رنګونه دي، دواړه به سلیکټ کړم. نو دا وارې به دوستانو له دې ځای نه اپلای کړو، بلینډ ته به راشو. مثلا زه وایم چې د دوی دوو ترمنځ دي 20 دانې آبجکټ جوړ شي. نو چې زه اپلای کړم د دوی دوو ترمنځ به 20 دانې آبجکټ جوړېږي. کم بیا تغییرات پکې راوستل کولی شم چې کم او زیات یې کم، کولی شم چې زیات یې کم. هغه آپشنونه چې موږ تاسې ویل له دې ځای نه بلینګ الان فول پات ټول آپشنونه په دې ځای کې شته. یا مثلا زه غواړم چې یو دوه شکله نور ولرم. مثلا دا یوه دایره ده، دې خوا ته به یو دایره بله جوړه کړم، دا به لږ وړه کړو، دې ته به زیړ رنګ ورکړم او دې ته به نارنجي یا وښیي دې ته به نارنجي رنګ ورکړو او دې ته زیړ. دا آوټلاین به د دواړو ختم کړو. اوس به دې دوه بلینډ اپلای کړو، یا له دې ځای یا له هغه ځای نه بلینډ. مثلا زه وایم چې یو 40 دانې دې اپلای شي، اپلای به یې کړو. دغه اول دانه به یې سلیکټ کړو، دې منځ ته به یې راولو، دا به لږ وړ کړو، دې ته به زیړ رنګ ورکړو، دا بل به یې کلیک کړو، هغه ته به نارنجي رنګ ورکړو. د آخري یوه ته به یې نارنجي رنګ ورکړو. دا به راواخلو د دې په منځ کې به یې کېږدو تر څو لمر غوندې شکل ځان ته اختیار کړي، لکه مر چې ترې جوړ کړو. نو موږ تاسې کولی شو چې بلینډ او کاونټر په ټکسټ باندې، په اشکالو باندې، په هر شي باندې اپلای کړو. دا زموږ ستاسې د نن درس شو چې پکې صرف کاونټر او بلینډ مو ویلې، نور افیکټس به په نورو ویډیوګانو کې وایو. دوستانو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو نور دوستان هم وکولی شي چې له دې نه استفاده واخلي. که چېرې کوم سوال یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ کې پرېږدئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.